په دې آیت کې مستحقین ته د خپل حقوقو په ادا کولو باندې حکم دی او دا شپږم حکم دی د میراث په باره کې او په دې کې رد کیا په زمانه د جاهلیت والو باندې په دې وجه باندې د زنانو نومې مستقل طور هغه باندې ذکر کړه زمانه د جاهلیت کې به خذلا ماشومان له به حساب نه ورکولا ادا سره کار دي څه وې میراث کې خو هغه څوک حصالي من اخذ بيده السيف میراث د هغه چا حق دی چې پلاس کې تور اغستې شي او خدا او ماشوم دا خو تور نشي اغستلې نه دی په میراث کې صلاح حساب ورکو په دی وجه باندې شریعت راول کېده چې ماشومان لم حساب ورکي او زنانو لم حساب ورکي ظلم او زیاته هغه مکوي او نن سبا ډیر خلک آرام خوار دي آرام خوارو هغه په دی باندې دي چې تا ته چې پلار ناکم مال پاتې ره نو پای کې خویاندلې سند ورکړي بلدا وسم خلکو لونو لا هغه حصہ نه ورکړي نو دا د پردې حق هغه خوري او بیا خبرو تشي او دعوو تشي نو بیا د دینداري او د پرهیزګاري اولي قصې او اولي خبري هغه وکیا تا سره د خوري صدا ورک کنه او ستا سره د لور هغه حصہ ده نو دا میراث د مرګ نه ورستو ملاوي کې مخکې نه ولیکن تعالی په کار داري چې دا مال زما ده دا په قانوني شرعي باندې به تقسیم وي زما د لونو چې کې څومره حق ده دا باغی تور کولې شي نن سبا مولا مسله کوله اسرات پل د تیغنه تیره ده د وختنه نرم ده ایسلی आवाज کو کداغه شانی نیابه ته نو لیدل والا که خبر هم دغه شانی ایسو کما لورلا خورلا یساغنه ورکیا او چې ډیر تورو کی ولی مولا دا دومره جهیز مې ولا نه کړي لکه جهیز دینه خدای سي او لعنت دی جوړ کړي دي مصیبت کې خلک اچولې دي دیم دې کارمه زکه د زنانو جهیز هغه برابرولې نشي نو ډیر زنانا ډیر الکان هغه به واده هغه پاتې کیږي دا یو مصیبت دی بس دې وسکیږي هغه وکا او کنه یې ځان له لوخي مال او ځان له ارس خپل کار کوه بس نو لرجال نصیب مما ترک الوالدان لپاره د نارینه او صدا د غسنا چې پریخي وي مور او فلارو والاقربون خپلوانو والاقربون اقربون لفظ هغه ذکر کا پدې کې د وراثت او علت طرف ته اشاره هغه مقصود ده وللنساء زنانو لپاره نصیب حصدا مما ترک الوالدان دا غسنا چې پریخو دي مور او فلارو والاقربون خپلوانو داغه مما دا غسنا قل منو چې کمی د دینا او کسرا یا ډیروي نصیب مفروضه حصہ مقرر کړی شوی یعنی دغه میراث کلګوي او کډیروي خو مستحقین او هغه تبا ورکول شي لدی وجنا رسمونو رواجونو د دین ځان ساتل هغه پکار دي
او بیا علماوی مفسرینو لیکلی دی آیت دلاندې چې ځنې خلک نن سبا زمانه کې زنانه د میراث نه محرومه یا او یا ورلا څه نغدې پیسې چې هغه ورله ورکړي خو لیکن نو جایداد کې هغې کې ورله حصه نه ورکوي یا ځنې خلک رسمي رواجي خیراتونه کوي او بیا یره جی دا خو ما دومره مال لګولی دی نصیبا مفروضه مطلب دا د الله احکام او واجب کړی دی مفروضه مقرر کړی شوي دي د طرفه د الله نه واذا حضر القسمة او کله چې حاضر شي تقسیم ته اولو القربا خاوندان د خپلوالۍ والیتاما یتیمانان والمساکین و غریبانان فارزقوه منه نخوراک ورکی هغوی ته د دې مالنا وقولوا لهم قولا معروفا وینا کوئ هغوی ته د شریعت برابر په دې آیت کې ترغیب دی چې د میراث نه انفاق وکړئ ځکه چې دا طریقه ده چې کله بنده ته ډیر مال میلاو شي نو دله د هغه نه صدقه هغه په کار ده مطلب دا دی تا ته میراث هغه میلاو شو نو تاله په کار دا دی چې د هغې نه صدقه وکړې د هغې نه څه وکړې صدقه وکړې وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى بیا دلته وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ بعض علماء وایي چې دا آیت هغه محکم دی یعنی منسوخ نه دی چې هغه دا چې بعض کسان چې هغوی ته په میراث کې حصه د هغوی لپاره نه یو خو لیکن کله چې مال هغه تقسیمیږي نو هغوی ته دا ووایه چې ګوره په دې کې ستاسو حصه هغه نشته خو لیکن دا موږ تاسو له درکوو فارزقوهما وی دا حکم استحبابی دی وقولوا لهم قولا معروفا نو ګوره دې ټیم کې انسان له غصه ورځي نو وینا نرمه خبره هغه ورته وکړه او دویم قول دا دی چې دا آیت د احکامو د میراث په ذریعه باندې منسوخ شوی دی ګوره ابتدا د اسلام کې د ټولو خپلوانو د پاره د مړي په مال کې حصه وا کله چې به ورته حاضر شو نو هغې ته به یې څه نه څه هغه ورکوله خو وروسته بیا دا منسوخ شو په دې آیت مبارکه سره یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فارزقوا منه وقولوا لهم قولا معروفا وقولوا لهم قولا معروفا وینا کوي هغوی ته د شریعت برابر نو تفسیر زاد المسیر هغه ذکر کړی دی وقولوا لهم قولا معروفا قول معروف هغه سره نو دې باره کې هغو څلورو اقوال هغه ذکر کړي یو قول دا دی چې ان یقول لهم الولی حين یعطیهم دا ولی چې دوی له څه ورکوي نو په هغه ټیم کې به ورته دا مویې خذو بارک الله فیک دا واله ستا حصه د الله دې پکې ستا لپاره برکت واچوي
دا نه چې دا واره دې موړ مکه ته به موړ نشي بس راغلی او نیغ نیغ کېږي نه دا ورته ووایه کله چې ورکوي واله د الله دې کې تعالی برکت واچوي دویم قول دا دی ای یقول الولی ولی به دا انه مال یتاما ګوره ته خو راغلی دا مال د یتیمانانو دی و مالی فی شیء ګوره دې کې زما څه اختیار نشته دی او دا ګوره ډېر قیمتي خبره الله او بیا علماء وی ان کان المیت اوصى لهم بشیء انفذت لهم وصیه مړی تو وصیت کلیا نو چیرې دی پلان کې لوا پکې ورکې پلان کې لوا پکې ورکې نو ګوره هغه وصیت هغه به نافذ کولی شي په هغې به عمل کولی شي ها وإن كان الورثة كبارا رزقوا لهما اولئ کسان دي نو هغې له به عطیه ورکړلی شي ډالۍ تحفه او که واړه وي وقال وليهم إني لست أملك هذا المال دا به ورته ووایه دا مشر به ورته دا ووایي زه د دې مالک نه یم د دې مال دا د دې ماشومانو دی دا مال دا د دې ماشومانو دی نو دې ته ویلی کېږي قول معروف او دریم قول دا دی چې لوز به ورسره وکړي ښایسته وهو أن يقول لهم أولياء الورثة إن هؤلاء الورثة صغار فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم ګوره دا به ورته ووایه چې ګوره دا خو د دې وړو ماشومانو مال دی کله چې دا بلوغ ته ورسیږي نو موږ به ورته بیا امر وکړو چې هلکه دا د ماما دی دا د کاکا دی دا د تره دی دا د خپلوان دي نو دی به بیا ستا حق و هغه به وپېژني څلورم قول دا دی چې انهم یعطون من المال ورکی با دیتا د مال نه او ورته وایي با په وخت د تقسیم او د ځمکو کې د غلامانو کې بورک فیکم الله دې پکې ستاسو دپاره برکت واچوي حسن رحمه الله وی ابراهیم النخعی ویا ادرکنا الناس یفعلون هذا وی من خلق مندلی چې هغوی دغه شانې کار کاو زمونږ زمانه کې ویا موږ لا غم ختم شوی نه دی دا د دلزوی بیا راغلی دی ولاړ دی الله ګواه دی چې د بعضې خلکو دا خبرې چې واوري خصوصا غریبانانو ته یتیمانانو ته د انسان په زړه باندې درد شي چې و ظالمه دا دومره کلک زړه دی چې ته یو غریب هغه رټې تا سره د دې خبرې غم او در نشته چې سبا له به ما سره به څه کېږي وقولو لهم قولا معروفا وینا کوئ هغوی ته د شریعت برابر وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم او ودي یریږي کسان لو ترکوا من خلفهم که چېرې پرېږدي د ځان نه وروستو ذریة اولاد ضعافا کمزورې خافوا علیهم یریږي په هغې باندې فلیتقوا الله ویریږي د الله نه وليقولوا قولا سدیدا او وینا دی وکړي وینا برابره دی آیت کې دا خبره ذکر کیا النهی عن ظلم الیتاما په یتیمانانو ظلم هغه نه کوله ګوره په خپله خدا نه خوښې که سبا له زه مړې ما او زما دا ماشومان بچي پاتې شوي دوی سره څوک ظلم او زیاتې کوي نو دا خو په خپله باندې نه خوښې نو تاله په کارداري چې اوس تا ته پردي یتیمانان پاتې شوي دي نو د دې یتیمانانو سره ظلم مه کوه د دوی حق هغه مه وهه
داسې مه کوه که نه ستا د مرګ نه وروستو داسې نه چې ستا د مرګ نه وروستو بیا ستا د اولاد سره څوک ظلم او زیاتې ونه کړي د دې نه ځان هغه ساتلو هغه پکار دي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين يقيننا كسان ياكلون تخري اموال اليتامى مالون يتيمانانو ظلما فظلم سرا انما ياكلون في بطونهم نارا یقینا اچوي بخپلو ګېډو کې اورا وسيصلون سعيرا زر دې چې وبه سوځوي په لمبې وهونکي اور باندې وسيصلون سعيرا زر دا چې داخل به کړی شي اور ګرم ته او دا خو یو شیخ القرآن د پنجپیر نور الله مرقده هغه و چې د یتیمانانو د مال حفاظت یې وکړه دیو یاره چې دا یې اول ماښام دی دا یې دویم دی دا یې دریم دی قسم په الله باندې چې ځان ته به نومو د دیوبندیان ویه او کار به د نورو خلکو کوه ټول علماء دیوبند فتاوا دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی کفایت الله کفایت المفتی کې فتاوی محمودیه د مولانا فضل الرحمن سے پلار داغه فتاوا او احسن الفتاوا د ټولو فتاوو لیکلي دي چې د مړي د کور نه خوراک کولو دا منع دي او فتاوی حقانی هغې هم لیکلي دي خو چاته څه وی بد دوی دې ته نه ګوري چې یاره په دې کې د یتیم مال دی خدا یاره جي صدقه ورپسې کړې ده هلکه صدقه وپېژنه سړیه ورور دې دی هغه له ګوړه والا غریب دی بېوسې ګاونډي دې دی هغه کره وړه نشته هغه له وړه والا بیمار دی دوایي پیسې ورسره نشته هغه له دوایي والا عالم دی هغه له کتابونه والا عالم دی هغه نه تپوس وکړه چې ستاسو ضرورت شته چې زه یې پوره کړمه زه درله درکړمه ریاض بابو صاحب دی الله وبخي د هغه چې کله مشر ورور هغه وفات شوی و ډېر کتابونه ریاض بابو صاحب و مال اخیستي او هغه کتابونه هر کال پای کې د حدیثو کتابونه پای کې بعدي کتابونه چې هر کال کې موږ هغه ګورو دا څومره لوی اجر او ثواب دی د هغې لپاره یا بعد موږ سره چې دا کتابونه دي دا اکثر موږ له ملګرو اخیستي دي خبره باندې پوهېږئ همدا کتابونه موږ ګورو د هغې ملګرو اجر او ثواب هغه کېږي له دې وجې نه رسمونو رواجونو نه ځان ساتل پکار دي او خپلو غریبانانو سره امداد او تعاون هغه پکار دی وابتلوا الیتاما امتحانو کې په یتیمانانو باندې حتی اذا بلغوا النکاح تر دې چې ورسیږي نکاح کولو ته فإن آنستم منهم رشدا پس که چېرې تاسو معلوم کو د هغوی نه هوښیارتیا فادفعوا الیهم اموالهم ورکړئ هغوی ته مالونه د هغوی ولا تاکلوها اسرافا او مخورئ دې مالونو لره په زیاتي وبدارا په تلوار باندې ای اکبرو چې دې به غټ شي ومن کان غنیا څوک چې وي غني د کسب نه فلیستعفف ځان دې وساتي د مال د یتیم نه ومن کان فقیرا څوک چې محتاج وي کسب ته فلیاکل بالمعروف خوراک دې وکړي په ښه طریقې سره فاذا دفعتم الیهم اموالهم کله چې تاسو ورکوئ هغوی ته مالونه د هغوی فاشهدوا علیهم ګواهان ونیسئ په هغې باندې وکفا بالله حسیبا کافی دی الله حساب کوونکی للرجال نصیب لپاره د نارینهو حصه ده مما د هغه څه نه ترک الوالدان
چې پریخي مور او پلار والاقربون خپلوانو وللنساء او زنانو لپاره نصیب حصه ده مما ترک الوالدان د هغه څه نه چې پریخي مور او پلار والاقربون خپلوانو مما قل منه د هغه څه نه چې کم وي د دی نه او کسره یا ډېر وي نصیبا مفروضه حصه مقرر کړې شوې واذا حضر القسمه کله چې حاضر شي تقسیم ته اولو القربا خاوندان خپلوالۍ والیتامى یتیمانان والمساکین او غریبانان فارزقوهم من خوراک ورکړئ هغوی ته د دې مال نه وقولوا لهم قولا معروفا وینا کوي هغوی ته د شریعت برابر وليخشى الذین او ودیریږي هغه کسان لو ترکو که چرې پرېږدي من خلفهم د ځان نه وروستو ذریة اولاد ضعافا کمزورې خافوا علیهم یریږي په هغې باندې فلیتقوا الله ودیریږي د الله وليقولوا وینا دې وکړي قولا سدیدا وینا برابره ان الذین یقینا کسان یاکلون چې خوري اموال الیتامی مالونه د یتیمانانو ظلما په ظلم سره انما یاکلون فی بطونهم نارا یقینا اچوي په خپلو خېټو کې اور لره وسیصلون سعیرا زر دې چې داخل بشي هغه ورته چې لمبه وهونکې به وي په ده باندې اللهم قوینا فی رضاک واجرنا زموږ ګناهونه معاف کړه